د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم انسان وین مسلمان سفر او وغیرہ شریع او عذر نه بغیر د مریضتیا نه بغیر ته عذر نه روزه وخوړه قصدن عمدن پرې خود لوي خوړه نو د اگر چې دغه په ځای باندې ټول عمر روزي ونیسي نو دنه چې کوم شی فوت شوی دی کوم نقصان د وکړو هغه نقصان به دې پوره نه کړی شي. دې حدیث روایت مسند احمد کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه دا خبره معلومه شو چې کشا د رمضان روزه یو روزه قصدن عمدن بغیر د عذر شرعي نه وخوړه نو دومره نقصان یې وکړو که دې ټول عمر نفلي روزي نیسي نو د هغې روژې برکات او ثوابونه به ځان ته حاصل نه کړی شي. اگر چې د یوې روژې قضا یوه روژه ده خو دنه چې د رمضان یوه روژه وخوړه د هغې څومره ثوابونه او اجرونه او عظمت دی دی که ټول عمر نفلي روژې ونیسي د هغې یوې روژې ثواب ځان ته حاصلولی نه شي. او بله دا محترم مسلمانانو ورونو که چا قصدن عمدن یوه روژه وخوړه بیا به هغه شپېته روژې کفاره نیسي پرله پسې به نیسي یعنې شپېته روژې به کفاره او یوه قضا یو شپېته دغه شپېته روژې به پرله پسې نن چې شروع وکړه نو بس بیا به شپېته روژې مکمل مسلسل نیسي منځ کې به یوه نه خوري مثلا که 50 دې ونیول یوه دې وخوړه بیا به یې سر نه شروع کوي نو یو سخته ګناه ده او کفاره هم شپېته روژې ده یوه قضا ده او چې کوم ثوابونه او فضیلتونه د دغه یوې روژې دي نو که ته ټول عمر نفلي روژې ونیسې دغه یوې روژې برکات ثوابونه به ځان ته حاصل نه کړې. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو سړو زنانو خیال کوئ چې بغیر د عذر شرعي نه قصدن عمدن روژه ونه خورئ سخته بدترینه ګناه ده او د لوی رحمت او ثوابونه به ځان محرومه کوي. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.